شاسوار میرمن مې ناروغه وه خو د پیسو د نشتوالي له لاسه یې روغتون کې پرېنښوده. د پښتو ژبې پخوانی سندرغاړی شاسوار خان چې له تېرو 2 کالو راهیسې تبلیغ ته مخه کړې وه په خپله یوه نوې تازه مرکه کې ویلي چې میرمن یې په ماشوم ناروغه وه خو روغتون وله پرېنښوده ځکه چې هغه پیسې نه درلودې او روغتون مسؤلینو ورسره پور نه کوه. شاسوار خان وایي ما ورته منت وکړ، خپل شناختي کارت مې ورکړ چې دا له ځان سره کېږدئ او هر څنګه چې وي زه به تاسو ته پیسې راوړم، خو وایي چې هغوی ورسره ونه منله. هغه زیاتوي چې دغه 20,000 کلداره چې هغه څنګه را پیدا کړي دي دا یوازې هغه ته پته ده او اوس هم ورته دغو کسانو زنګونه راځي. شاسوار خان چې څو ورځې مخکې یوه ویډیو خپره شوه او پکې وویل چې یو ځل بیا به د هنر میدان ته راځي چې له هغې وروسته یې پر نوموړي سختې نیوکې وشوې. وروسته شاسوار خان وویل چې هغه به د دین کار هم کوي او ورسره به د دنیا کار هم کوي. خو وروستیو ویډیوګانو ته په کتلو سره یې شاسوار خان خپله څېره یو ځل بیا بدله کړې ده ځکه ږیره یې لرې کړې ده، خوله یې په سر نه وي، یو ځل بېرته اخواني سټایل ته اوښتی دی. په خپله یوه تازه مرکه کې شاسوار خان وایي چې زه نه چا تبلیغ ته پسه مه پرېښودم او نه هم چا کاروبار ته پرېښودم. شاهنشاه به چا خپل عمر تېر کړی و خو په وروستیو کې چې تبلیغ ته یې مخه کړه نو ډېر په سختۍ یې ژوندون روان شو. زه ځوان یم، پلار مې مړ دی، مور ښځه او بچي را په غاړه دي، زه به دین او دنیا دواړه وکړم. شاسوار خان وایي کله چې د موسیقۍ پر مهال په یوه پیښه کې زندان ته لاړ نو هر چا ورپسې کمرې راخیستې وې او خلکو ته یې ویل چې شاسوار خان دا کړي او هغه یې کړي دي. خو کله چې تبلیغ ته لاړ او بیا یې هیچا هم پوښتنه ونه کړه. هغه وایي دې خلکو ته پکار و چې زما د تبلیغ سره یې هم خلکو ته ښکاره کړي وای، باید خلکو ته یې ویلې وای چې شاسوار خان اوس څه کوي او باید خلک ترې څه زده کړي. هغه همداراز ویلي چې یتیمخانه او مدرسه یې هم څو ورځې مخکې افتتاح کړې ده او هغه خلک چې نارې به یې وهلې چې موږ شاسوار سره مرسته کوو هغوی دې راشي او له دې یتیمخانې او مدرسې سره دې مرسته وکړي. نوموړی وایي که څه هم زما پټکی او ږیره خبرې کوي چې پټکی یې لرې کړی او ږیره یې وړه کړې ده نو شاسوار به دا پټکی بیا هم پر سر کړي او ږیره به هم لویه کړي. خو دا خلک چې ژمنې یې کړې وې را دې شي ماته د کاروبار جوړ کړي، زما په خپله زړه نه دی چې دا ډمتوب دې وکړم. هغه وایي چې زه بیا ډمتوب ته نه راځم خو زما تر شا مې کورنۍ ده، زما بچي دي او هغه زه په سختۍ کې نشم لیدلی. خو ما اختر راغلی، روژه راغلې ده او نور وختونه راغلي دي. خو دا خلک یوازې د خپل ځان د شهرت او پیسو ګټلو لپاره وعدې کوي خو وروسته بیا تښتي. هغه خلک چې وعدې کوي را دې شي او ما سره دې کیني او زما مسلې دې واوري.